ولسمشر غني طالبان د روژې ته په درناوي د جګړې پر ځای سوله وکړي. ولسمشر غني یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ له جګړو لاس واخلئ او د سولې له پروسې سره یو ځای شئ. ولسمشر غني د روژې په مناسبت په خپره کړي ویډیویي پیغام کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې دغه میاشت ته درناوی وکړي او د افغانانو د سولې غوښتنې غږ ته غوږ کیږدي. د دې په وینا روژه د برکتونو او سولې میاشت ده، نو طالبانو ته هم پکار ده چې دغه میاشت ته احترام وکړي او په خپل هیواد کې له روانو جګړو لاس واخلي. ولسمشر غني زیاته کړه د افغانانو په مشراتي لوی جګړه کې دا وښوده چې دوی د سولې غوښتونکي دي او په یوه خوله یې له طالبانو د سولې او مذاکراتو پیلولو غوښتنه وکړه. نو دوی ته هم پکار ده چې د افغانانو دغه غوښتنې ته هم د هو ځواب ورکړي. هغه د جوماتونو له ملا امامان او دیني علماو هم غوښتي چې په دې مبارکه میاشت کې د خلکو ته د سولې او ورورولۍ او یووالي په اړه خبرې او ویناوې وکړي.